ملګرو سلامونه او نیکې هیلې ښاد اوسئ اباد اوسئ تحیات زموږ عالم نصیب شه قدرمنو تاسو کتای شئ په دې ویډیو کې دا ویډیو د یوه او یو په دې کې دا تصویر دی د ماشومې خپل رور په غېږ کې راغستی دی د ماشومې دا واقع چې دا خو زما د مخې شوي زه په کلي کې ناست وم او دا ماشومه چې دی د دې سره چې په غېږ کې دا کم رور دی نو دې رور یې ژړل او په ځمکه ورغښتو دا خور ورته د ډېر وخت نه ناسته وه زما نه لږ په فاصله کې وه خو دا رور یې قلاروو رضا کوو اخر دا چې دا رور یې د ژړا نه راپاڅېدو ځمکې نه دې خور ورله اوښکې پاکې کړې بیا یې په دغې وخت کې ډېر زیات ښکل هم کو په غېږ کې یې راواغسته او روانه شوله نو دا چې کله روانه شوه ما ول دا تصویر وکړ بل چېرته په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې دا قاري صاحب چې دی دی خلکو ته ښیي چې د دې خور د رور سره څومره مینه وي خو زموږ بدمرغي دا ده چې رونه چې څومره دي دا اکثر د خور حق تلفي کوي د دې خور حقونه نه ورکوي د دې خور حق نه ورکوي دې خور سره ښه نه کوي اکثر داسې دا ماشوم چې دی دا قاري صاحب وهي نه خو هسې هغه تصویر یې داسې وکړه چې خلکو ته پته ولګي چې د خور مینه څنګه ده دا ماشوم وهي او دا خور یې لګیا ده دې قاري صاحب ته منت کوي او کله ورله مخ له لاس وروړي کله ورله د زین نه لاس لاندې کوي چې زما دا رور ته مه وهه اخر دا چې دا قاري صاحب بیا دغه ماشومه ښکل کړي نو په دې کې ډېر لوی پیغام پروت دی چې خور په خپل رور باندې څومره خفه کېږي او دویمه خبره دا ده چې په مور پسې چې رښتونې پاکه او سوچه مینه ده نو هغه د خور ده نو ما دا یو 5 شیونه په خور باندې لیکلي دي ما چې دا نن ویډیو وکتله او هغه زوړ تصویر زما مخې له بیا په سوشل میډیا باندې راغی دا ما چې کوم ویستلی نو ما دا یو 5 شیونه لیکلي دي او ستاسو سره زه شریکوم چې د مینې مجسمه ده هغه خور ده چې د مینې مجسمه ده هغه خور ده چې د خدای لخوا تحفه ده هغه خور ده حق تلفي کوي رور خورور د پاره حق تلفي کوي رور خورور د پاره دعاګو چې په کاله ده هغه خور ده او افسوس څوک د فطرت نه خبر نه دي افسوس څوک د فطرت نه خبر نه دي چې خوږه ده ښه خوږه ده هغه خور ده او اکثر مرد سینه کې زړه لري د کاڼي اکثر مرد سینه کې زړه لري د کاڼي چې په زړه د موم پسته ده هغه خور ده او اخري شعر دی چې که منې او که یې نه منې دریابه که منې او که یې نه منې دریابه چې په مور پسې خوږه ده هغه خور ده چې په مور پسې خوږه ده هغه خور ده په لوی الله مو سپارم سلام علیکم ورحمت الله